بی روم پریس کو او د دې نه پس هم بیا ماشین راوستو کوم ځای ته ای پوینټ ته سره دوه رنګ راړې ولګوم څه نه مه لګوه دلته په کوم بیا چې تاسو ته ځان له پریکټس کوئ دلته تاسو خیر تیر څه کوئ دا هم سی پوینټ ته راوستو دلته راله انګل څه راکو 30 ډګري 25 منټ او 54 سیکنډ د دې نه پس به تاسو F2 هولډ پریس کوئ چې دا انګل هم خوځي را خوځي نه 30 ډګري 25 منټ او 44 سیکنډ اوس چې ماشین تاوخه را تاوخه انګل بس تاسو نه خوځي بیا د نه هاریزنټل انګل هولډ یس چې یس ورکي عمدک انګل به ورته شو کی او که نو د ورکو نو بیا به ورته بدل انګل شو کوي هولډ 28 چې یس د ورکو 28 په 28 ورته شو کوي او چې هولډ ور نه کو نو د ورکو که یس د ورکو هولډ کې نو چې کوم انګل یې درته لاک کړی هغه به ورته کولاو کی او چې یس د ورکو نو بیا به ورته F1 چې دا خو انګل 0-0 کې یو پوینټ چې سایډ کې بیا ماشین بورډ ته لاکې هغه ټایم کې ماشین بورډ ته لاکې بالکل به ورته لاکې لکه دا A پوینټ دی دا A پوینټ دی د ما سایډ کو دته به ماشین لاک کم صحیح ده ماشین به ورته لاک کو څه ده صحیح دا دی ما لاکو لګاو 0 سیټ مو واغستو یس صحیح شو 0-0 شو لاک مې کولاو کو د دې نه پس په دې خوا راشم کوم ځای ته نیکسټ پوینټ ته نیکسټ پوینټ ته مې راوستو بیا به لاک ولګوم چې لاک مې ولګو دلته به هولډ ورکم او چې کوم انګل دی دا به ځان سره په کاغذ کې نوٹ کړم 30 ډګري 25 منټ او 9 سیکنډ دغه طریقې باندې انګل ریډ کېږي دا هاریزنټل انګل ریډ کولو طریقه وه لکه سر دا پوینټ A شو که نه دا پوینټ A شو دا B شو ښه دا پوینټ B شو ښه دا پوینټ B شو اوس A چې سایډ کوو که نه نو چې کوم ټارګېټ هغه موږ راواخېسته نو بیا به ماشین لاکو F1 به وو به 0-0 شي 0 سیټ به شي تا نه به تپوس چې زه انګل 0-0 کوم ته ورته یس یا نو چې یا یې وکړه یا یې مه کوه ها بیا به ماشین پوینټ C طرف ته تاو کو C طرف ته به تاو کو بالکل نو هلته چې کوم ټارګېټ موږ سیټ کو هغې پس به ماشین لاکو صحیح شو او کوم انګل چې موږ را کړی دغه F2 به پریس کړو نو هغه به هولډ شي بالکل دغه ستاسو د انګل ریډ کولو طریقه ده اوس ځان له یو ټریورس جوړ کړئ او ماشین پې کېږدئ خو خیال کوئ چې هر کله هم ټریورس کلاک وایز وي چې ټریورس هم کلاک وایز وي نو انګل به پې ټریورس هم کلاک وایز وي نو په دې چې کوم انګل ریډ کېږي دا به انټي کلاک وایز ریډ کېږي یعنې دلته فیسلیپ رایټ لیکلی دی دا هم په فیسلیپ فرضه دا خبره بیا شي دا ستاسو نن خبره نه ده اوس چې نن تاسو کوم کار کوئ ټریورس به دې له انټي کلاک وایز جوړوئ ښه داسې A B C څنګه چې موږ کمپاس له جوړو دغه شان یو ټریورس جوړ کړئ او انګل یې ریډ کوئ او ځان سره لیکئ ښه او ضروري خبره ده سر چې 3 پوینټ وي نو کوم د سنټر پوینټ شي هغه به د ماشین هغه به د سنټر پوینټ د ماشین لکه A B او C نو B دا شو A هغه شو C هغه شو لکه طریقې ده ځای لګیا شوی دلته ټریورس جوړ کړئ بس په یو پوینټ باندې ماشین دی چې په دې پوینټ ماشین کېښودو لاست پوینټ لکه مثال کے طور پر دا A پوینټ دی دا A پوینټ دی نو دې نه ټریورس چې کوم جوړ کړئ مثال کے طور پر اخره کې G پوینټ ورسره راځي G پوینټ په سایډ کې 0-0 به کوي د G نه به ماشین راتاو کوي B پوینټ ته دلته به انګل ریډ کوي دا به ستاسو انګل جوړ شي GAB دا پوینټ F دی F هم سایډ کو صحیح شو لک که لګوئ که نه لګوئ لکه چې بل وا 0 سیټ به اوس واخلئ 0-0 به یې کوئ صحیح شوه دې نه پس به ماشین راتاو کوئ دې طرف ته چېرته B پوینټ ته به راتاو
پوینټ بی دیگه راته کو دلته بوس هولډ وکړئ انګل هم جوړ شو 166 ډیګري 6 منټ او 27 سیکنډ او انګل کم دی اف اے او بی انګل اف اے او بی اے پوینټ دا دی سر دا ماشین دا اے دی ها او دا بی دی اوس دا کومې زاویې چې جوړې شوې دي ته کومه زاویه وایي دي ته وایي انکلوډډ انګل کوم انګل ته وایي انکلوډډ انګل انکلوډډ انګل هغې ته وایي چې کوم په ټریورس کې دننه په دننه چې کومې انګلې جوړېږي لکه دلته اوس تاسو ماشین د اے نه د اف نه راتاو کو ټریورس کې دننه هم راتاو کو که نه په دې شیپ هم راتاو کو ټریورس کې دننه راتاو شو که نه قدم د بار په بار راتاو کړی په دې شیپ باندې داسې هم راوستی دی دا بیا و ایکسکلوډډ ایکسکلوډډ یعنی بارنۍ زاویې اوس دا اندرونې زاویې پکې جوړ زه یې سکورو حساب اوس یې په خپله کوم